السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. اول خو د ټول نه مخکې د عوایدو او د ګمرکاتو د اکاډمي مسؤلین او ټولو کارمندانو ته ډېر یو جهان تشکر کوو. زموږ دغه کومه برنامه ده نو چې به دی فیسیلیټیټ کړه هغه د ځینو ورته نصیب کړي. په دویم قدم کې ستاسو ټول کورونه چې هغه د امتحاناتو د ملي ادارې د یو ډېرې شفافې پروسې نه وروسته الحمدلله راغلل، کامیاب شول، انټرویو ورنه واخیستلی او الحمدلله دغه ترتیب ورته برابر شه. دوی ټولو ته مبارکي وایم چې الحمدلله دوی دغه په دې په زرهاوو کسانو چې دغه تاسو تقریبا 260 یا 80 کسان پکې را انتخاب شوي دي، نو دا الحمدلله ډېره د خوشحالي خبره ده. نو تاسو ټولو ته مبارکي وایم. کېدای شي نن ستاسو اخري ورځ وي دلته، ما فقط غوښتل تاسو سره خپل هغه درد او احساس شریک کړم. د تقریر موضوع نه ده. تاسو الحمدلله ټول تعلیم یافته خلک دي، بااحساسه ځوانان دي، د دې ملت قوي افراد دي او دغه الحمدلله زموږ ټول افغانستان افغانان تاسو باندې ویاړ کوي دې چې ځوان دغه د یو ملت جوړونکي چې دي هغه ځوانان دي. د یو ملت جوړونکي چې ځوان بیا چې تعلیم یافته ځوان وي نو دغه دواړه بیا چې تعهد ولري نو دغه بیا یو څو شیان سره یو ځای شي. دغه واقعا دغه افغانستان به بیا واقعا اکثره کله چې موږ او تاسو ټول یو خواب دی، زموږ او تاسو ټول یو خوب دی د افغانستان یو قوي افغانستان شي، نو دغه انشاءالله دغه ځوانان ولري. په دې چې آینده چې ده ستاسو ده انشاءالله تعالی او د الله پاک نه ډېر زیات شکرګزار یو چې الله پاک موږ تاسو ته اوس ډېر یو پاک اسلامي آزاد استقلال نظام او افغانستان را نصیب کړی دی. او بیا په دې نظام کې چې الحمدلله اوس به تاسو د قراردادونه به ستاسو ټولو امضا شي انشاءالله. په دې نظام کې کار کول چې دی هغه عین عبادت دی او یو مجاهد چې په سنګر کې د الله په خاطر د خپل سر نه تېر وي نو دلته چې کوم وروڼه انشاءالله دلته کار کوي د قلم په طریق سره د کمپیوټر په طریق سره نورو اداراتو کې چې په هر ځای د نظام په هر یو ځای کې کار کوي الحمدلله دغه ډېر یو غټ افتخار دی او دغه عین عبادت دی. نو انشاءالله موږ تاسو به دغه په دې فکر سره دلته کار چې کوم تاسو ته سپارل کېږي چې دغه به د عبادت په نیت سره کوو انشاءالله. دغه کې باید زموږ دنیوي امتیازات یا معاشات یا کوم نور خدای نخواسته خبرې دغه باید زموږ ستاسو هغه اصلي هدف دی چې د کار کوو دغه د عبادت په نیت سره. بااستعداده ځوانان چې دغه د یو ملت د یو وطن دغه د ملا تیر وي، د ملا تیر چې کمزوری شي نو بیا د ټول بدن چې دی هغه کمزوری شي او هغه کله هم حرکت قابل نه جوړېږي بلکې هغه ورځ تر بل نور د ټول هغه اندامونه چې دي هغه د کاره لوېږي. نو تاسو ځوانان یې دغه ملک د آینده ستاسو په لاس کې دی. انشاءالله تعالی به موږ یو بله وعده هم درکوو، کوشش به وکړو موږ انشاءالله چې کوم تاسو کې متعهد خلک وي، پاک خلک وي، مسلکي کار وکړي، بد اخلاقه نه وي، په هېڅ قسم فسادونو کې ښکېل نه وي، نو موږ به انشاءالله تعالی کوشش کوو چې هغه بیا رسمي بستونو ته هم موږ معرفي کړو. دغه به ستاسو لپاره یو امتحاني دوره وي، نو کوشش وکړئ چې دغه په ډېرې ښې طریقې سره مخې ته یوسئ. زموږ وزارت مالیه بیا په هغې خصوصا ریاست د عوایدو او د ګمرکاتو پاک شي نو زموږ ټول نظام بیا انشاءالله پاکوالي طرف ته وځي. په دې چې دغه اکثره مخکې الحمدلله چې موږ کله راغلو نو زموږ د ادارات ډېر ګډوډ وو، مشکلاتو پکې هر قسم فسادونه وو پکې. اوس الحمدلله فقط شفافیت پکې راغلی دی. ډېر کم خلک چې دي اوس هغه کېدای شي ډېر په پټې طریقې سره کوم فساد وکړي. الحمدلله د دې په اساس زموږ عواید اوس د مخکې نه ډېر اضافه شوي دي. هغه تېر حالت ته تاسو وګورئ، تجارتي اقتصادي حالت ته اوس ورته وګورئ، خو بیا هم زموږ عواید د تېر دولت نه اوس هم اضافه دي. ولې اضافه دي؟ چې شفافیت رامنځته شوی ده. بل به فقط زه تاسو سره یو څو خبرې د خپل ریاست عواید په هغه کې شریک کړم چې الحمدلله ریاست عواید کې موږ ډېر زیات پرمختګونه لرو. هغه نیمه فصلونه چې هغه تېر دورې رقیب فصلونه وو هغه انشاءالله ټول د تکمیل په حالت کې دي. زموږ الحمدلله هغه کارونه چې هغه زموږ ستاسو د مالیاتو بنیاد او فاونډیشن او بیس جوړوي زموږ الحمدلله زیاتره انټیګریشنونه په آخري حالت کې زموږ د افغانستان بانک سره، د بانکونو سره، ACBR سره، د SIA سره، ریاست پاسپورټ سره
او د نور مربوطه چې کوم ارګنایزیشن دي ټول سره الحمدلله موږ د انټیګریشن په اخري حالت کې یو. زموږ او ستاسو دغه ټیکس پینګ سیستم چې دی الحمدلله د سکټار سیستم دا د دنیا یو ډېر پرمختللی سیستم دی. هغې کې الحمدلله ورځ تر بله کسټمایزیشن را روان دی او هغې کې انشاءالله نوښتونه را روان دي. زموږ تعدیل د قانون چې دی هغه د کار لاندې د طرزالعملونه جوړېږي چې څنګه موږ کولی شو چې خپل ملت ته اساني راولو. اقتصادي زموږ پالیسي چې د هغه د نظر لاندې ده. همدغسې ساختار د تشکیلاتو کې موږ ډېر یو غټ بدلون راوستی دی چې هغه انشاءالله ډېر فنکشنل بیس دی او ډېر الحمدلله چې مخکې خلکو نه غوښتل چې دغه ادارات په ښې طریقې سره کار وکړي. نو انشاءالله اوس هغه ډېر ښه بدلون پکې راغلی دی او ورځ تر بلې د کارونه ډېر د ښه طرف ته روان دي، د پرمختګ طرف ته روان دي، د انکشاف طرف ته روان دي. خو دغه ستاسو هم یو قیمت غواړي. دا قیمت د خپلو خواهشاتو قرباني ده، هغه د خپلو مادیاتو نه تېرېدل دي. ما نه یې هم غواړي، د هر فرد نه یې غواړي او د دې اسلامي نظام په مقابل کې هر فرد چې دی مسئول دی. بینوی خاطر شما اگر صحت بسیار با اخلاقی خو اینجا باید شما باز تبعیض نداشته باشید. هر چقدر نور مالی که سر برادرتان یک دکان داشته باشد که چقدر سرش میآید باید سرش تثبیت شود، بخاطر که حق بیت المال است، حق ملت است. در هر یک افغانی 40 میلیون مسلمان یا 50 میلیون که افغان هست، در هر یک افغانی حق دارد و ما شما باید مسئولینش هستیم که اینمی کاری که برای ما شما سپرده میشه، برای شما سپرده میشه، خصوصا در ساحات درجه بندی میشه، تثبیت میشه، باید به اونمو حق تثبیت شود، ظلم هم نشود. از کسی نمیخوایم که یک افغانی را اضافه بگیریم. خو حق بیت المال هم برای برادر خودم اعلان نمیکنیم انشاءالله. انشاءالله تعالی کوشش میکنیم که در ساحه که شما کار وقتی که در اجرات میرین که تیم های نظارتی و تیم شکایت هم داشته باشیم. اگر کدام جای مشکل پیدا میشه انشاءالله ما همیشه برای شما با تماس می باشیم. مشکلاتی که شما خودتان حل کرده نمیتونید انشاءالله در بعد نظارتی تیم و تیم شکایت شاید باز او را بررسی کنند. شما هیچ کوشش نکنید که برای مردم ملت افغانستان برای برادرای ما شما که هستند تاجران برایشان برخورد تیز شود، بسیار با اخلاق خوب برایشان گپ زده شود و انشاءالله تعالی کوشش کنیم که اینمی مالیات با خوبی تثبیت شود، بخاطر که شما که مالیات تثبیت میکنی برای 3 سال است. 3 سال دیگه فاوندیشن جور میشه، بنیادش جور میشه. بعد از اون دیگه هیچ کسی مالیات دیگه حق تثبیتش نداره تا که یک بسیار یک فرار مالیات وجود نداشته باشه. به اینمی خاطر شما بخاطر که این حق ملت است، حق نظام اسلامی است و برای شما این وظیفه سپرده میشه. شما بسیار با یک عزم خوب، با یک اراده خوب، با یک تعهد و اخلاص و انشاءالله پاکی نمی مالیات خود تثبیت کنید و انشاءالله تعالی در وزارت مالیه بخصوصا در ریاست عواید ما شما را یک چیز میدیم، تعهد میدیم که اینجا کسی که فاسد باشه، پاک نباشه، صادق نباشه انشاءالله اینجا جای نداره. به اینمی خاطر که شما هر برادر که خود ثابت کرد که پاک است و با اینمی کار که برایشان سپرده میشه به خوبی انجام میدن انشاءالله تعالی او را کوشش میکنیم که در بستای رسمی هم باز ریکومند کنیم. خو اینمی مربوط به کار شما هستند. شما خود تعهد میدین که به اخلاق خوب مالیات جمع میکنیم و انشاءالله تعالی نور به مالیات اگر سر برادر شما هم یک چیز تثبیت میشه برای اجتهاد نمیکنیم. الحمدلله. نعره تکبیر. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر.